درنو لیدونکو سلامونه، ستړي مه شئ. ښار خپرونه ده او په ښار خپرونه کې نن راغلی یم دلته داسې یو مارکیټ ته راغلی یم چې په دې مارکیټ کې یقین وکړئ چې زما د اړه داسې ډېر داسې هوا واغسته چې هره کشکې د خپل واده کې دغه تکو نه م استفاده کړې وې مګر اوس خو اوبه د ورخه تېرې دي. خو خیر بهرحال دلته تکې دي او دا تکې چې دي دا د تشکونو دي، دا د بالښتونو دي، دا د سرتختي دي. دلته یو ورور ولاړ دی هغه دغه د دې چا خبره خرڅوونکی دی دلته ولاړ دی نو هغه سره به مرکه ولرو په دې خاطر د تکو په اړه په پوښتنې ته ولرو. نو السلام علیکم وروره. روجان جوړ په خیر. ستړي مه شئ. مننه قربان سم. جوړې په خیر یې؟ الحمدلله تا څنګه یې؟ ښه یې جوړې؟ سلامت اوسې. نوم مبارک دی؟ نوم یې حاج اسدالله. حاج اسد ورور دا راته ووایه چې دغه تکې د څه لپاره دي؟ دا تکې روجان هم د پردو لپاره استعمالیږي، هم د توشکو لپاره، هم د سرتختي لپاره استعمالیږي. نو دغه د تکونو بیا تاسو دغه جوړوئ، دغه توشکونه او بالښتونه جوړوئ؟ له دغو تکو نه بیا موږ هم توشکونه جوړوو، هم سرتختي جوړوو، هم پرتې جوړوو او مختلف تکې لرو. یعنې لکه دا تکې ساده دي، بیا ډیزاینداره تکې ښایسته ښایسته تکې لرو، هغه بیا پاس منزلو کې دي. نو دا تکې داسې راته ویلی شي دا تکې د کوم ځای نه تاسو راواردوئ؟ دا تکې چې دي ورور دا چینایي هم لرو او په دوی کې ترکي هم لرو. ترکي؟ او زیاتره چینایي ترکي دي. ښه حاج اسد ورور دا به کیمره بنده کړو، بختونه به نه وکړو چې د خپل واده لپاره د همدې نه تکه وړې واده یې کړې که نه؟ واده خو مې ماشاءالله دې کړی ده. نو واده مې تقریبا 7 کاله وتلی دي. نو پردې مې اخیستې وې له دې ځکه نه و. واده دې نیک مبارک شه. دا د تور کالو په راز دې پوه نه شوم څنګه؟ تور کالي خو داسې ده، بس د رنګونه دي، مختلف رنګونه دي. چاته تور رنګ کالي خوند ورکوي، چاته سپین رنګ خوند ورکوي. تاته نو تور خوند خوښې رنګ تور رنګ ده. دا رنګ تا خوښ کړی که نه کور کې ماشومان؟ نو هغه خو اتې خامخا یو مشوره خامخا یې نه، د دواړو طرفه مشوره یې وي. صحیح ده. ژوندی اوسې، کور ودان الله دې آباد لره. دغه تکه په څه رامیادېږي؟ وبخښئ دا راته ووایه. دا تکه چې ده دوی کې مختلف رنګونه، یعنې تقریبا 8 رنګه لرو. دا تکه ابریشمي تکه ده، 4 برابرې وه. دا څه لپاره استعمالیږي؟ دا هم توشکو ته کار کوي، هم پردو ته کار کوي، هم سرتختي ته کار کوي. مننه، خوشحاله اوسئ. نو داسې کار قدرمن لیدونکو زموږ سره ملتیا وکړئ او موږ سره پاتې شئ. ورځو پاس خېجو، توشکونه ګورو او سردستهغه ګورو، د بالښتونه ګورو، زموږ سره پاتې شئ. لیدونکو د ښار خپرونه جریان لري. نو حاجي صاحب اسد را سره دی، اوس راجګ شوي وو دلته پردې دي او په ضمن کې هم توشکونه هم دي. نو اسد جانه دا راته ووایه چې دا پرده څنګه ده؟ دا پرده کوم ځای ده؟ دا پرده ورور چې دا چینایي ده. چینایي ده. او نو لاندې تاسې وکتلی چې هغه تکې ساده تکې وې او دا ډیزاینداره تکې دي. په دوی کې مطلب 5 رنګه لرو، مختلف رنګونه لري او ډیزاین چې دا نوی ډیزاین راغلی ده. دلته کوم نوع خلک راځي چې دا پردې مردې او توشکونه دا شنه؟ نو خلک خو مختلفه خلک راځي، لکه بیا لکه یعنې څه رقم بیا مطلب لکه زه پوهېږم چې مالدار خلک زیات راځي ځکه لاندې خو ماشاءالله ډېر بیروبار. نو هغه ته د حاجي ته ګورې داسې وی آی پي م جوړ کړی ده، هغه جای چې جوړ شوی ده، مطلب هغسې شوکي جوړ کړی ده. هر رقم مختلفه خلک راځي. نه که وغواړې چې مطلب تا مطلب دا شی ده چې ټول به هغه نفر راځي چې پیسه داره وي، پیسه داره خلک هم راځي. مطلب غریب سړی چې راشي نو تاسو به غریب سړی چې راشي، غریب سړي ته موږ لا خوشحاله په دې چې مطلب هغه ارزان بیه پردې هم لرو، داسې نشته نه قیمت بها لرو. ارزان هم شته. دغه پردې قیمت څو دی حاجي صاحب؟ د دغې پردې قیمت چې دا ورور دغه پردې قیمت مطلب متر 1000 روپۍ ده، خو تخفیف ورته لرو، 10% تخفیف مو هم لرو. نو دا پرده 2 متره جال ده او 7 متره هم پرده ده، یعنې په زمین کې مکمل 14 متره راځي. ښه مننه. کور ودان راځو دې بلې پردې ته. حاجي صاحب مبارکه، دا هم ډېره ښایسته پرده ده. دا پردې ته کوم نوم اخلي؟ دا پرده چې دا جالي پرده ورته وایي او ډیزاین چې دا ترکي ده او خود په ترکیه کې جوړه شوې ده. 3 رنګ لري، لکه یعنې لاجوردي رنګ خو دې تاسې دا په تصویر کې وینئ چې بنده ده، شیرچایي رنګ لري او جګري رنګ لري. دا پردې سره بیا دا توشک دی؟ دا هم توشک لري چې توشک یې ډېر ښایسته توشک ده. دې ته جنسات بنارسي وایي. صحیح. او په ډیزاین کې بکسي ورته وایي، بکسي جوړه شوې ده، یعنې 2 طرفه سجاپ لري، شاومخه دغه تکه ده، تکه بنارسي جنسات یې چې ده بنارسي ورته وایي او جنس جوړه شوې په چین کې ده. تاسو دا راته ووایه چې دا تاسو خپله بیا جوړوئ، خیاطي لرئ؟
و خپله کارګرخانه لرو مختلف تقریبا 19 سرمبرقایتان لرو. د دې مالوچ به د کوم ځای دي دا مالوچ چې دي ته غازي مالوچ وایي دا یعنې خارجي مالوچ ورته وایي غازي مالوچ و ستا مختلفه مالوچ خو دوه رقمه دي وطني لري وطني هم ستا هلمندي ورته وایي زیاتره هلمندي ورته وایي څوک مختلف وطني ورته وایي هغه پښتم ستا د بلې و. نو زه چې کله راشم انشاءالله بیا دویم واده کوم نو ماته پردې ارزانه راکړې. نو ته دې حالات تا ته خیر پېښ کړې ته دویم واده وکړه نو بیا راسه انشاءالله موږ د خدمت کې کور واده خوشحاله اوسي. ښه څه د اجازه د ورور راځو دلته مخکې نور قدرمن لیدونکو دلته مخکې هم داسې ډېر په زړه پورې پردې دي ډېره سنګینه او ډېر په ډېر مغاښ شو دې پردې د کومه نومالي دا ورور انشاءالله د دکان چې دا داسې فعال سوی جوړ سوی د مطلب هر طرف ته چې ګوري یوه پرده به دې خوښېږي مطلب داسې جته نه یې راغلی تاسو هلته راغلی دلته چې کوم رقم ډیزاین وغواړي انشاءالله د تا به پکې خوښېږي. دا جنسات چې دا انخي ده جالۍ ساده ده او پرده چې د خامه کې کار سوی ده. کتلی شو لږه و ولې نه شي کتلی دا به زه ته کش کړم جنسات چې دغه چې دا ډېر په زړه پورې ده لیدونکو دا پرده ده ما ته د شراکه څه د ورته ولګ پټ کم پکې لګه ما کې پټ او ډېره ښکلې پرده ده ډېره په زړه پورې که نه دا قدرت د خدای دی په دې سپین کې دا تور ځان ته ټچ کوي که نه یو خوند لري. نو ځکه ما تر اوسه مخکې درته ویلي چې زه تور رنګ ډېر مینهوال یم تور رنګ ډېر ښایسته ښکارېږي. تور رنګ خو د الله کور چې دغه تور دغه لري که نه الله دې نصیب کړي. لیدونکو زموږ سره پاتې چې زموږ ملتیا وکړئ موږ به ځو او به ګورو چې پاس نورې پردې هم دي توشکونه هم دي او سرتختي هم شته زموږ ملتیا وکړي زموږ سره پاتې شي. تاسو ولیدل چې پردې مردې خو کتلې توشکونه او سرتختي دا شینه مو لیدله دلته راغلي او ځوان سره چې دا دکان لري د ګلفروشي نو ځان معرفي کړه لاله سلام علیکم. سلام علیکم. جوړې په خیر خوب هستې جانه کې جوړ هست شکر الحمدلله شما خوب هستید پښتو پوهېږي پښتو لږ لږ فارسي وایم زه به پښتو یم ته فارسي وایم صحیح ده چې شیر او شکر شي د کوم ځای وراره د لوګاري لوګاري دلته دکان دی خپل دی او خپل یم ښه دلته دا دغه چې دا ګلان چې ته خرڅوي دا ګلان دا څه لپاره ګلان دي دا څه لپاره خلک راوړي از منډۍ مې خو منډۍ نه راوړي دا ګل د څه لپاره دی پوه نه شوم دا ګلان دغه ګلان چې دي دغه دا څه لپاره دا ګل دی شینخوري پورې شینخوري ته خپله کوژدرې کړې ده نه نه ده کړې د کوژدې اراده لري چې وکړي او انشاءالله خپلوانو کې د پردو کې خپلوانو کې څه درک مرک دې کړی دی ځان نه ولا نه ولې اوس مکتب دی که نه مکتب دې خلاص کړی مکتب خلاص کړی 12 دې خلاص کړ او ښه د دکان کې وازي او ښه نو د دې دغه دپاره شیرخوري دپاره علي او د دې څو قیمت دی 800 دا تر ګراواله که نه لکه دې خواته کېده قلاره ښه د دې 800 روپۍ قیمت دی ښه نو دې کې نور شیخونه هم ځان ته هم دی تاسو دې سره نور دغه ورکوئ که نه هغه چاکلیټ او چاکلیټ او چاکلیټ شته د دې قیمت څه دی بیا چاکلیټ سره 800 ده 800 روپۍ دې کې بهترینې کمې وته چې ډېر قیمتي دی بهترین دغه ده هغه یو ته ماشومه هغه زه راوالم زه لیدونکو زه راوالم دغه وګورو چې دا څنګه دی هغه لمځي ته ورسوه چې دا مالته کېږي هغه په لکه دغه آفرین صحیح نو لیدونکو او ګرانو مینهوالو د ښار د خپرونې موږ دغه چې د دې قیمت څو دی 1200 ښه اوس وخت کې دا سیزن خلک زیات راځي اخلي که نه ودونه به زیات دي ښه دا چې هوټل کې واده کوي هغې دپاره کمې ورکوي همدا ورکوئ دا ټول یو شی ده
چې زه راشم ماته په سوره کې وځنه مفت نه مفتونه کې الله دې ژوندی لره مننه تحفه دا پاس کور دی ودان دا پاس شي دا پاس دا هم دغه دي ثابت خینه ده دا خینې لپاره او خینه دا به زه ته کو دا خینې والا راوړه دا خینې والا دا کته دا خینې والا دا چې نکریزو لپاره چې نکریزو کې د واده شپه کې دا کې استعمالي دا براولو دا خو دونه درونه دی والا خدي خاطر کوم دا یو دا راواله ها وا دا چې مخکې دی خي او پوزرې پټکړی را وس بلاندې غاړه کې دا خو واده نه کړي نه خو خبره دې کې دا چې دا واده خاطرې دا بیا نه هېرېدونکي دي نو بس الله دې وکړي چې ورځ باندې راشم چې ستا واده او ستا د واده وریجې وخورو خیر اوسه نو دا خینې دا قیمت څو دی دا شپږ سوه دا کوم ځای نیول کېږي لاس ته هم دا بره دی کنه لاندې نه دی دا 600 روپۍ دا خرطراکان هم دا کوچنی هغه وړوکی هم دی شپږ دانې ده دغه پورې دا یو دی دغه سره دا په سر باندې دي که نه دغه کومه دست خلاص کې نیسي صحیح خدې کې نکریزې دغه کوچنی ده خدې کې نکریزې پرتې نو دا چې نکریزې ویسي بیا دې کې دې وړوکي کې بیا دغه خینه خدې کې اچوي بیا نو دا خینه دې نه الیو بیا په لاس باندې وایي نو ته لاس دې په لګې ستا لاس نه کوم دا د لیدونکو دا ګوره دا خیر انشاءالله لاسونه متخینه کړه او انشاءالله په لیدو وخت کې د خیره کوژدم کېږي خیر نو تا خپل نوم راته ونه ویلې که نه نعمت الله ده نعمت الله جانه نو نعمت الله د اوس لمبر کې ته یې که نه تا نه مشر رول مخکې شته بل نه کوچنی ده تا نه کوچنی دی ته لمبر کې نو د خیره واده لپاره د پیسې میسې تیارې کړي دي انشاءالله ستاسو په کورنۍ کې دا ور پیسې څوک اخلي دلنیم لاک درې لاک 2.5 لکه 3 لکه روپۍ ورورلي دا ولې زمونږ د وطن کې نه ختمېږي ځکه چې زمونږ ډېری ځوانان چې وګورې دا وطن پرېږدي او بیا بل وطن ته رواني همدې د واده په خاطر باندې دویم قدم کې زمونږ په کور کې نجونې دي جنکۍ دي ځوانان ناستې دي همدغه رواجونو موږ تاسو ډېر خراب کړي اوسو ځکه دا ور دی او رواج دونه راوړه دونه پیسې راکړه نو دا خو دا په شریعت کې دا شی نشته نو الله پاک دې موږ ته هدایت وکړي چې موږ په لورو خور باندې پیسې وانخلو ځکه چې دا ځوانان دي نو په کار ده نو ته به دا مخکې پوښتنه وکړې ته په خپلو خپلوانو کې درک کړی دی چې واده کې نه درک نه درک دې نه دی کړی اوس فلحال د تعلیم چې خلاص کړی هم دا دوکانداري کې دوکانداري کې ښه داسې څه پاتې کېږي انشاءالله ښه د ورځې څونه پاتې کېږي تقریبا سنجش نشته په دې کاروبار کې خوشاله انشاءالله ښه کار روان دی هسې بس لیدونکو خلکو چې کار نشته روزګار نشته دا وګوره ماشاءالله دا ځوان وایي چې کارونه هم ښه روان دي ماشاءالله او خل راځي درګرد او اوسېدو مشتریان هلته ولاړ دي ښه دا راته ویوه چې دغه دا څونه وخت کېږي دا کاروبار شروع کړی شپږ میاشتې کېږي ماشاءالله صحیح ښه ته راشه که نه وروره ستړی مه شي جوړې په خیرې ستا نوم مبارک محمد صابر د کوم ځای از کابل هستم از کابل هستی از بیمارو خب به خاطر گل آمدی گل میخری دیگه آمده چی کوژدنه دی کړی دا وکنه مبارک دی او غاړه خورا تراکه وا دغه دی نو تاسو نو ځوانانو راغلي دي کوم ګل باخري د خیره نمی ګل میګری یک ګل میګری بخیر بس الله دې دا کوژدنه ته نیکو مبارک کی او خدای دې کو چې واده کې به موږ راوغواړي نو دا کوژدن دې کړی دا د خپلوان دي وکنه سره کیږي فارسی का ब्लेम ऊपर चीत में शाह के आरसी के चीत गिरफ्ती चीत में शाह करो मैं आज खुद याद है मैं इसे आज खुद क्या हमेशा चीत में शाह आज खुद की जगह हो चक्का वरवार के चीका दा बारे सर तू دولا پر پزیات نیست زیاد هست چی کاربار میکنی فعلا دیگه دکانداری دیگه چای سماوات ماندیم دیگه خو چه مال خو بسیار خوب خو لالا او از کجا آمدی از می کارتینا و سرکسه از کارتینا خو لالا صحیح قدر مونږ دونکو ته سره نو ځانم راغلی البته ناس دي نو دی ګول علي الله دې نکوم برکي خوشاله اوسې ډیره مهرباني ځوانان ته پیغام لري از مردم جوانا بچه‌ها درس بخونن تعلیم کنن بیادر خان پدر مادر قدر عزتش کنن ماشاءالله درس بخونن دیگه نمی کاروبار دیگه نمی باید بسیار تشکر ډیره مهرباني مننه تشکر لیدونکو زموږ سره پاتې شئ خیر خپرونه دوام لري
لیدونکو بیا سلامونه الله دې وکړي چې تاسو روغ جوړ اوسئ. دلته خو راغلی ما یو بل دکان ته رالم چې دا پردې مې وکتې نو هغه پردې مې د یاد ووتې. نو زه فکر کوم چې دا په ډېرې ښې پردې دي او په ضمن کې توشکونه ډېره واجبه توشکونه دي او زیاتره دا توشکونه چې دي عربي هم دي ترکي هم دي او چینایي هم شته. دلته ورور ولاړ دی. السلام علیکم ورور. د ورور چې دی د خرڅوونکی دی دا دکان لکه چې دی. ستاسو نوم مبارک؟ ما نوم محمد احسان. محمد احسان وروره. نو دا راته ووایه چې څونه وخت کېږي دا کاروبار کې؟ داسې یو زه خپله ورونه خو مې ډېر وخت کېږي چې دا کاروبار کوي برابر 15 یا 14 کاله کېږي. زه خپله یو 8 کاله کېږي د کسب ته راغلی یم. نو دا دې ونه ویلې چې دا توشکونه چې دي دا د کوم ځای توشکونه دي؟ دا توشکونه راځي چینایي هم راځي ترکي هم راځي دغه 2 قسم راځي. او یو خو عربي هم دي وایي که نه؟ عربي سیټونه هغه جوړېږي او دلته جوړېږي عربي سیټ مجلس عربي ورته وایي. او فردي بیا چینایي هم شته ترکي هم شته جالیګانې زه مخکې ایراني هم شته. دکان ته تللی وم نو هغه ما وکتې نو هغه کې مې ډېرې ښې پردې وي خو چې دلته رالم تا سره ماشاءالله ډېرې ښې پردې دي. هو بیا خو برنډ ځای ده دا خو. د پردې قیمت څو دی؟ دغې پردې قیمت مکمل راځي دغه یو کلکین مکمل راځي دغه یو کلکین مکمل راځي 8000 پورې راځي. صحیح صحیح 8000 پورې. او د 8000 پورې. سره به دالان دغه سیټ د بیا یو توشک یو بالښت یو لوله دا مکمل بیا یو سیټ راځي 2500 پورې راځي. ډېر ښه. دا خوا کې دا بله پرده دغه بله پرده بیا بنامي بغل اشل په نامه راځي ډېره ښه ټیکه ده نوې ټیکه ده. اپله واړی نو بیا ښه دی نو خبره ده ښه. نو دا پرده څه په نامه ده؟ دغه بغل اشل ورته وایي ډېره نوې ټیکه ده او ښه ټیکه ده جنس هم ښه جنس ده ښه ټیکه ده. دغه بیا یو کلکینه تمامېږي 9000 پورې. دلته بیا دا خلک چې الي نو دا ودونو لپاره الي که نه د کوژدنو ودونو لپاره یې مالي اکثره نوي کورونه جوړوي کورو لپاره یې مالي. او نو دا د کورو دپاره هم استعمالېږي؟ او کورو لپاره د واده لپاره هم شته. د واده والا کومې ولري چې واده لپاره واده لپاره دغه دی بیا اکثره نور ډیزاینونه لرو موږ ته کوم ډیزاینونه دی راکوي په غمو چې باندې جوړېږي هغه هم جوړولی فرمایش ته او فرمایش بیا تاسو جوړوئ بیا؟ او بالکل. ښه نو راځه دغه ورو دا پاسه ستاسو نوم معنی ده ورته؟ احسان الله. احسان الله وروره. احسان وروره دا پردې کومې دي؟ دغه پرده بیا اکثره ورته موردار پرده ورته وایي اکثره ورته مرویه والی وایي دا هم ښه پرده ده. او دا بیا قیمتي وي؟ او قیمتي ده بیا اووه رنګه لري دا مختلف رنګونه لري ښایسته جنس لري. او نو د دې قیمت څو دی؟ دې قیمت بیا راځي دا 2500 پورې یو کلکینه راځي. 2500. او احسان وروره دا راته وایي چې تا خپله واده کړی کوژدنې کړې؟ نه ما خپله فعلا نه ده کړې. دا ولې؟ په دونه پردو کې ته بې دغه پاتې چا خبره بې پردې؟ موږ اکثره فکتیوال اکثره داسې کم وخت کې واده نه کوو. واده کوئ چې کله څلوېښت ته ورسېږي؟ نه څلوېښت نه دغه 28 او 25 پورې کوو. نو ته خو مسافري نه کړې دې خوا ته دوبۍ ته او دغه ته که نه ستاسو بشران به هلته وي؟ نه مسافري خو م چېرته نه ده کړې خو تر ایرانه پورې تللي. صحیح صحیح. ښه نو دا څه ډول دغه پرده څنګه ده؟ دا پرده څه قیمت څو دی؟ ښه پرده ده ښه پرده ده شپږ رنګه لري او جنس هم ښه جنس ده رنګونه هم نور رنګونه لري. دا دې ونه ویل د دې مالوچ دي څه دي؟ مالوچ بیا دوه رقم مالوچ راځي یو غازي راځي یو وطني راځي. زه کېناستی شم؟ او دغه غازي ده. ښه دا ولا چې ډېر پستې دي ډېر نرمې دي. قدرمن لیدونکو چې دا وګورئ که نه دلته کښېنه ته راځه که نه دلته ته کښېنه. نو لیدونکو ډېر ښایسته او نرم په زړه پورې توشک دی چې یو ځل پرې کښېناستې دې توشک باندې زړه دې نه کېږي چې یاره توشک نه څنګه جګ شمه. ښه څه ډول دا راته ووایه چې دې کې څو نوته توشکونه او پردې لري؟ دې کې برابر موږ چې لرو تکې لرو اکثره ترکي تکې لرو چینایي لرو ایراني لرو برابر مختلف ډیزاینونه زیات لرو دغسې. دا بیا مترانه خرڅوئ؟ مترانه هم شته او سیټ حساب هم شته مترانه هم شته. مترانه څو دی او سیټ په څو دی؟ مترا یو سیټ مقصد توشک کې بالښتونه راځي 15000 تر 20000 15000 پورې. بیا مترانه شته 8500 برابر 900 دغسې چې هغوی بیا فرمایش درکړي بیا تاسو خپله ګنډئ؟ او بیا نو ګنډل په څو کوئ دا د توشکونو او د بالښتونو د پردو؟ یو توشک یو بالښت دوغ کوو 400 روپۍ هم کوو 1200 روپۍ هم کوو 800 روپۍ هم کوو. ښه ډېر ښه. هغلته مخامخ ما ته پردې ښکاره شولې دا پردې نه ګورو دا پردې به وګورو لیدونکو هلته مخکې یو پردې دي نو چې هلته لاړ شو دا وګورو ته راځه دا پردې دي. ښه
دا پردې د کوم ځای دي دا پردې د کوم ځای دي دغه فردي دي دغه جالیګان چې دي ترکي جالیګان دي ورانه جان دا ګروپونه خو لږ ولګوه ترکي جالیګان دي بیا یو مورای دي یو مروی وال دي دوه قسمه دي یو مورای د ټول د لاس کار سوی مورای کار سوی یو مروی وال دي بیا رنگونه زیات رنگونه لري دا موري والا دي دا و دا موري والا دي دا موري والا دي او دا بغیر دي بیا و دا ساده دي دته جالي پرده ویل کیږي هم جالي دا اوس یو پرده چې د یو رنګ ده و دې سره بل جوړه پرده نشته یو سړی دوه کړکۍ ته پرده لري هغه بیا څنګه کوي دوه کړکۍ ته دلته خو موږ یو نمونه زړولې ده بیا مکمل دا سمپل دی او سمپل ده بیا ګدام کې مکمل غټ غټ توپونه جاریونه درې توپ څلور توپ لرو دته خو ما وکړه تاسو سټونه خرڅوي دا دغه څه دی پوجونه دي عربي سیټ ویل کیږي مجلس عربي ویل کیږي او دغه بیا جوړو مختلفو ډیزاینونو کې خاصه خاصه ډیزاین نور بیا لرو هم به ډیر نرم دي او دا خاص شی ده ښه شی دی د دې قیمت څه دی د متر حساب د مترانه لرو تر 3000 پورې نیولې ان تر 2000 پورې یو متر لرو خوشاله اوسئ ډیره مهرباني چې تاسو موږ ته د قیمتي وخت راکړ ډیره مننه لیدونکو دا و د ښار خپرونه چې تر بلې خپرونې بیا ستاسو درنه خدمت حاضرېږم په پاک الله سپارم